زینب یوه ساده خو مهربانه نجلۍ وه. د کلي په یوه غریب کورنۍ کې لویه شوې وه، خو د ادب، حیا او انسان ښکلی مثال و. فاروق یو ځوان استاد و چې د ښار نه کلي ته راغلی و. د ښوونځي ماشومانو ښوولو لپاره د زینب معصوم طبیعت او خاموشه مینه ورته زړه ورکړه. هغوی به نه سره خبرې کولې، نه به سره لیدو ته راتلل، خو هره ورځ د زینب په سترګو کې انتظار و او د فاروق په خاموشۍ کې مینه. یوه ورځ خبر راغی چې فاروق ته له حکومته بل ځای تبدیلي راغلې ده. زینب دا خبره د خپلو همزولو نه اورېده. دا ورته د زړه ټوټې کېدو وخت. هغه شپه یې بې خوبه تېره کړه، سترګې یې لمدې وې، خو ژبه یې خاموشه. یوازې یوه خبره زړه کې کوله، چې ته تللې، زما ژوند هم درسره روان شو. فاروق هم د زړه نه پرېښوسته، خو مجبوري، غربت او د ژوند مجبوریاتو نه هغه ته هېڅ انتخاب نه پرېښوسته. په هغه ورځ چې فاروق له کلي روانېده، زینب د یوه وینه تر شا ولاړه وه. سترګې یې لمدې وې، خو ځان یې پټ کړی و. فاروق یو ځل شاته وکتل، داسې احساس یې وکړه چې څوک ورته ګوري، خو ویې نه لیدل. خو هغه هم بېله خبرو روان شو. زینب یوازې یو زوړ کاغذ په جیب کې ساتلی و چې ورباندې لیکلي و: زه دې نه غواړم، زما نه یوازې یاد مې وساته، خدای په امان. فاروق لاړ، زینب پاتې شوه. ژوند روان شو، خو زړونه مات پاتې شول. او کله ناکله د ژوند تر ټولو دردناک خدای په امان هغه وي چې هېڅ یې نه ویلي، خو تل وي احساس شوی.